د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د سیمنټو د تولید په برخه کې شاوخوا 43 میلیارده افغانۍ پانګونه جذب شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت له هر څه وړاندې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي دي او په دې برخه کې له ټولو هغو لارو چارو ګټه پورته کوي چې د افغانستان اقتصاد ورسره پیاوړی کېدای شي. یوه پکې د هېواد د زېربناوو د بیارغونې او جوړونې لپاره د اړتیا وړ سیمنټو برابرول دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې په دې برخه کې هېواد پر ځان بسیا کړي. په همدې موخه یې په هېواد کې د سیمنټو فابریکو بیارغونې او د نویو فابریکو جوړولو ته مخه کړې ده. د باغلان، د غوري، د پروان، د جبل سراج، د کندهار، د شوراندام، د جوزجان، د اتمتاق او په هرات کې د سیمنټو فابریکې ښې بیلګې دي. د جبل سراج د سیمنټو فابریکه چې د اسلامي امارت له لوري د 70 میلیون افغانۍ په لګښت ورغول شوه، اوس د بهرني او افغاني شرکت له لوري د شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ په پانګونې سره پراختیا مومي. د کندهار د شوراندام د سیمنټو په فابریکه کې 9 میلیارد افغانۍ او د هرات د سیمنټو په فابریکه کې بیا شاوخوا 10 میلیارد افغانۍ پانګونه کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوند په حضور کې د قانون او پټرولیم وزارت او د اوواویه ترکي شرکت ترمنځ د شاوخوا 11 میلیارد افغانۍ په پانګونې سره څه موده وړاندې د جوزجان ولایت د اتمتاق د سیمنټو تولیدي فابریکې د جوړولو تړون هم لاسلیک شو. د دې فابریکو په فعالیت سره به د سیمنټو د تولید کچه لوړه او تر ډیره بریده به د اړتیا وړ سیمنټ په کور دننه تولید شي. د دې ترڅنګ به زرګونو هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې 2 افغان او چینایي شرکتونو په بلخ ولایت کې د سیمنټو فابریکې د جوړېدو لپاره د 200 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونې ته هم لیوالتیا ښودلې ده. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چنده کړم